یو داسې سړی چې نړۍ یې اور ته ور ټېل وهله، خو د هغه تر شا یوه ښایسته نجلۍ وه چې کلونه یې د ده په سیوري کې ژوند وکړ او بالاخره له هغه سره یو ځای یې د مرګ بلا ته غېږه ورکړه. دا ده د ایوا براون کیسه. هغه نجلۍ چې تر اوسه هم تاریخ پرې اختلاف لري، مینهواله او که د یوه ظالم خاموشه ملګرې. ایوا براون په 1912 کال د فبرورۍ په 6مه د جرمني په میونخ کې په یوه عادي کورنۍ کې وزیږېده. د دې ژوند عادي و خو برخلیک عادي نه. ایوا براون د عکاسۍ او فیشن مینهواله وه او 19 کلنه پیغله وه چې د یوه عکاس په سټوډیو کې کار پیل کړ. هلته یې له یوه داسې سړي سره ولیدل چې ژوند یې وربدل کړ. اډولف هټلر. په لومړیو کې ایوا له هټلر څخه نه وه متاثره، هغه به یو سوړ او عجیبه انسان باله، خو ورو ورو دا اړیکه په یوه پټه اورنۍ مینه بدله شوه. کلونه هیڅوک نه پوهېدل چې د نازي جرمني تر ټولو ځواکمن سړی په پټه له یوې ښکلې نجلۍ سره هم مینه لري. دا کار یې ولې په پټه کاوه؟ ځکه هټلر غوښتل خلک فکر وکړي چې دی یوازې د جرمني له ملت سره واده کړی دی او بس. ایوا براون د برګوف په ماڼۍ کې ژوند کاوه، په ښکلي غرونو کې له قیمتي جامو، ورزش او عیش سره، خو دا ژوند د دې لپاره له طلایي قفس کم نه و. هټلر به اکثره وخت له هغې لرې و او ایوا به ډېر وخت یوازې تېراوه او 2 ځله یې حتی د ځان وژنې هڅه هم وکړه، یوازې د دې لپاره چې مغرور هټلر پام ځان ته راواړوي. په همدې وخت کې نړۍ سوځېده. 2مه نړیواله جګړه روانه وه چې له امله یې میلیونونه انسانان وژل کېدل. پوښتنه دا ده، آیا ایوا براون له دې هر څه خبره وه؟ ځینې وایي نه، ځینې وایي هو، خو سترګې یې پرې پټې کړې وې. 1945 کال برلین سقوط ته نږدې و. هټلر د ځمکې لاندې په یو پناه ځای کې بند پاتې و او ایوا هغې هټلر په داسې وخت کې هم یوازې پرېنښود. حتی کله چې ورته وویل شول تخته، هغې انکار وکړ او ویې ویل زه به د ژوند تر آخره پورې ستا په څنګ کې یم. د اپریل په 29مه هټلر بالاخره له ایوا براون سره واده وکړ، خو دا واده یوازې 40 ساعته دوام وکړ. یوه ورځ وروسته دواړو ځان وواژه. لومړی ایوا سپنایډ کپسول وخوړ او هټلر ځان پر ډز وواژه. د دوی د وصیت مطابق یې جسدونه وسوځول شول تر څو د دښمن لاس ته یې هم مړی ونه غورځېږي. داسې پای چې لا هم د تاریخ تر ټولو توره صحنه بلل کېږي. ایوا براون یوه ښځه چې سیاست کې هیڅ رول نه درلود، خو د تاریخ له تورو فصلونو سره تړلې پاتې شوه. نو اوس پوښتنه دا ده، آیا هغه یوازې مینهواله وه چې د غلط سړي د مینې په دام کې ونښته، که یوه خاموشه ملګرې چې پر حقیقت یې سترګې پټې کړې وې؟ ستاسو نظر څه دی؟ په کومنټ کې ولیکئ. او که داسې نورې ناویل شوې او حیرانوونکې کیسې غواړئ، چینل سبسکرایب کړئ.